ځغلول د بدن لپاره جسمي او اروايي ګټې لري. د بایسکل ځغلول د دروندوالي له امله د نس او رنونو په ډنګرولو کې زیات اغېز لري. دا ورزش ډیره کالوري سوځوي او که په ورځني توګه د لنډې مودې لپاره ترسره شي د چټک ډنګروالي سبب کیږي. بایسکل ځغلول څومره کالوري انرژي سوځوي؟ بایسکل ځغلول سبب کیږي چې بدن په زیاته اندازه کالوري وسوځوي. البته د کالوریو سوځولو اندازه د کس د وزن او د پښو د چټک حرکت سره تړاو لري. خو په منځنۍ توګه دغه ورزش په مرسته کولای شي چې په یوه ورځ کې 1500 کالوري انرژي وسوځوي. بایسکل ځغلول څنګه د وزن کمیدو سبب ګرځي؟ بایسکل ځغلول او وزن کمیدل هغه وخت شونې چې لږ چټک تګ ولرئ. همدارنګه د اونۍ په لړ کې 3 ځلې او هر ځل 2 ساعته بایسکل وچلوئ. بایسکل ځغلول او د نس د وازدو ویلي کېدل. دا ورزش کولی شي 4 ګونې او د ورنونو شاته عضلې په حرکت راولي. حتی که دا ورزش په ورو او کم سرعت سره وکړئ، بیا هم د بدن په ښکلا او ډنګرېدلو کې د پام وړ اغېز لري. که دا ورزش مخ په لوړ ځای کې ترسره شي، په ډیره لنډه موده کې د نس د کوچني کېدلو سره مرسته کوي. خو په ټاکلې موده کې په منظم ډول دغه ورزش باید ترسره شي. د بایسکل ځغلولو سره د پښو د عضلو پیاوړي کول، پلی تګ او منډه وهل د بدن په ډنګرېدلو کې زیات تاثیر لري. دا چې په بایسکل ځغلولو کې په هممهاله توګه پښې د یوه اوسپنیزې وسیلې سره په حرکت راځي، ډیره کالوري سوځوي. د سټرس کمیدل، کله چې رکاب وهئ ټول فکر او سوچ مو یوې موضوع ته متمرکز وي، نو د سټرس کچه مو کمیږي. د بدن د غړو کشش یا نرمښت، بایسکل ځغلولو کې د سورین او رنونو عضلات تر ټولو ډیر اغېزمن کیږي. د بدن انعطافي حالت د بایسکل ځغلولو سره زیاتیږي، څرنګه چې د بدن ښکتنۍ برخې په دغه ورزش کې داخلي دي قدرت او پیاوړتیا یې هم زیاتیږي. د خوب ښه والی، حتما پوهی چې لږ خوب او یا خراب خوب د وزن کمیدلو لپاره ستاسې هڅه بې ځایه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ورزش سره ښه خوب تجربه کولی شئ، ځکه په بدن کې د سټرس کمیدل او د اکسیجن زیاتېدل د ښه خوب سره مرسته کوي. د زړه ښه فعالیت، زړه د بدن د مهمو غړو څخه دی چې سلامتیا یې تر ډیره د بدني خوځښتونو پورې تړاو لري. په اونۍ کې 20 دقیقې بایسکل ځغلول کولی شي چې د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ تر 50% راکم کړي. په دې شرط چې تل دا ورزش ترسره کړئ، نو یوازې د نس د وازدو ویلي کېدل او بایسکل ځغلول اړیکه نه لري، بلکې جسمي روغتیا هم تضمینوي.